اسلامی امارت ماته خاکی جبار راضی خاکی جبار الله اکبر الله اکبر راضی ماتی دار کله سوار خان تو توار اوڑی بے ناموسا بے وشتان اشرف غنی بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو لایو د سره شیر کوي. نن مو د موضوع ده د کورونا وبا که د کابل مزدوره بیواکه او بلواکه ادارې ته لنګه غوا د کابل مزدوره بیواکه او بلواکه اداره په موږ باندې هر رقم ظلم، هر رقم وحشت او هر رقم بربریت ته ملا تړلې وه. خو د تعصب جای دا ده چې د کابل مزدوره اداره د 250 هیوادونو په ملاتړ باندې د ټولې نړیوالو پیسو د بوجۍ خولې ورته خلاصې د کورونا ضد وبا لپاره په بهانه باندې په میلیونونو ډالر اخیستلی دي. خو آخره نتیجه دا سوه چې د کابل جاپان افغان جاپان روغتون کې د یو انسان ټیسټ تر 1415 ورځو پورې هغه ته لاس ته نه ورځي، په داسې حال کې چې هغه مریض چغې و بغارې وهي. د کورنۍ 3 غړي شهادت رسېدلي او دا خبره په زغرده باندې کوي چې راسئ تاسو د افغان جاپان روغتون وګورئ. له بلې خوا د کابل بیواکه بلواکه او مزدور رژیم ډېر په بېشرمۍ، ډېر په سپین سترګۍ د دې ولس دوی د پارلمان کور بولي، د ولس کور بولي، خو موږ ورته غوجله وایو. په غوجلې کې راجګېږي د غوجلې غویانو ته په خطاب باندې چې موږ د افغانستان خلکو ته 4.5 کیلو غنم ورکړي دي. زوی د مړ نه دا غنم به دا خلک خلاصوي څنګه؟ 4.5 کیلو غنم یې ورکړي دي. ته به وایې 4.5 ټنه غنم یې ورکړي، داسې په فخر باندې وایي. زه د کابل بلواکه پردیپال او جاسوس اداره نه ملامتوم، ځکه یو څوک چې جاسوسي کوي، یو څوک چې د بل په خدمت کې خپل ولس وجني، یو څوک چې د امریکایانو صلیبي اشغالګرو تر څنګ درېږي، خپل ملت په شهادت رسوي، هغه ته د ملت د کفن پیسې خوړل هم شرم نه ده. دا کفن کشان، دا غله، دا غاصبان او کوتاو طریق، دا د صلیب جاسوسان د همدې دپاره راغلي تر څو د افغان ولس غوښه خو یې ختمه کړې چې دغه د هډوکو غوړې مو زبېښي. ډېرې خبرې دي. محترم قاري صاحب سعید خوستی موږ سره په لایو خپرونه کې ده. ملګرو تاسو نه مو هیله دا ده چې قاري صاحب محترم ته په سټوډیو کې لږ ځای پرېږدو تر هغو پورې چې هغه موږ سره په خپرونه کې ګډون وکړي. د یوې دقیقې لپاره که تاسو موږ ته په سټوډیو کې وخت راکړئ چې تر هغو زه قاري صاحب راجګ کړمه او قاري صاحب محترم هم که د موږ غږ اوري سټوډیو ته د ځان حاضر کړي له خیره سره چې موږ برنامه مخ ته بوځو په اطمینان سره. نو مخکې له دې نه ورونو چې لایب خپرونه شروع کوو، 1-2 ویډیوګانې، 3 ویډیوګانې، 5 ویډیوګانې به دا به په طور ثبوت درته تاسو ته وښیم چې د کابل بلواکه بیواکه پردیپاله اداره څومره سپین سترګې ده. د کابل بلواکه بیواکه پردیپال او جاسوسه اداره څومره بېرحمه ده چې په یو کور کې 3 جنازې د کورونا د وبا له وجې نه پورته کېږي او 4مه جنازه 4م کس یې چغې وهي، بغارې وهي چې ما دلته په دې روغتون کې ټیسټ ورکړی دی، روغتون ته 15 میلیونه ډالر راغلي دي. کومه دي ډالر؟ ولې د ما ټیسټ نه راکوئ؟ هغه وخت به تاسو ما ته ټیسټ راکوئ چې دماغ د کور غړي ټول په کورونا اخته شي، ټول په دې وبا باندې اخته شي، تاسو به ما ته ټیسټ راکوئ. د زندانیانو مسله خو په جای پرېږده چې دوی پې باندې رحم ونه که. دا نور په زرګونو مسایل خو په ځای پرېږده چې د کابل بلواکه بیواکه بېرحمه ادارې پې باندې صرفه نه ده کړې.
نو ملګرو تاسو نه مې یوه هیله ده چې هغه سټوډیو موږ ته لږ پرېږدئ 4.5 کیلو گندمی که در کابل توزیع شد بر یک تعداد بېشک دغسې خلک چې موږ لرو انشاءالله افغانستان خپله پرمختګ کوي 4.5 کیلو گندمی که در کابل توزیع شد بر یک تعداد این یک پروژه آزمایشی بود انشاءالله در آینده برنامه کلانتر از این خواهد بود بېشک پشتیواله که اما بهترین ملګری خرکار سو خر وله خرکار سره اشنا وي لعنت دی په داسې ملګرو دغه ویډیو ډېره دردونکې ده بهترین پکتیوال یم نه د تا بله ویډیو ښه ده په زبان دې سې اچولی د نن څخه 14 ورځې مخکې زما ورور د اندراګاندي روغتون ډاکټر یوسف خان ایوبي هغه هیوادوالو ته په چوپړ کې د کورونا وایروس ونیولو موږ د افغان جاپان شفخانې ته راوستلو دلته هم ټیسټ وکړلو چې نوم یې افغان جاپان د تاسې ګوره څومره غټ نوم یې ورکړی افغان جاپان شفخانې ته مې راوستو ټیسټ یې ترې واخیستو لا ټیسټ 9 ورځې ورک شو 9 ورځې بعد د ما ورور ډاکټر یوسف ایوبي د مرګ تر خولې ورسېدو راغلو دلته و خلکو هغه ټیسټ څه شو هغه موږ معاینات څه شول ورک وو ده ته یې ویلي وو چې موږ زنګ درته وهو چې هغه کله نتیجه یې مثبت راووتله نو بیا موږ ټول فامیل راغلو چې موږ ټول فامیل یې ونیولي نن 14مه ورځ ده چې دې شفاخانې کې مو ټیسټ کړی ټوله کورنۍ نیولي یو او تر نن ورځې پورې زموږ معاینات درک نه لري دا د نن 2مه ورځ ده دغه ملګرو راته وویل چې راځئ مرې افغان جاپان روغتون کې مجهزه شفاخانه د ډاکټران دي 100 میلیونه ډالر راغلي هېڅ شی نشته دغه د بیا روان یو خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده یو مې ورور شهید شو یو مې بل ورور شهید شو دوه مې ورونه شهیدان شول یو مې خور شهیده شوه زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګرېوان یم ښځه د ګرم اشرف غني کفري دولته که ته دولت یې بېناموسه جاسوسانو جاسوسانو دلته خو هېڅ شی نشته که نه جاسوسانو غم وکړئ د کورنۍ مې تباه شوله نوره تباه شوه ډېره دردونکې ده ملګرو دغه ویډیو چې کومه تاسو ولیده نه دا د ویسټ انډیز پایتختو دا نه د بنګلادیش پایتختو دا نه ډیلی و نه اسلام آباد دا په میلیاردونو په اربونو ډالرو کومکونو مالامال د کابل بلواک او بیواک اداره هغه اداره چې روزانه افغانانو ته ګوتڅنډنه کوي هغه اداره چې دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر حتی د صحت مسئول د روغتیا وزیر په جنگ باندې مصروفه ده روزانه د دې خلکو وینې زبېښي ادعا یې څه شی ده ادعا یې دا ده چې موږ د کابل خلکو ته فی کور څومره غنم ورکړي دي 4.5 کیلو غنم یې ورکړي دي دا به خوري څنګه دا یې د دې دپاره نه دي ورکړي چې دا خلک یې وخوري د افغانستان خلکو تاسو دا 4.5 کیلو غنم د دې دپاره نه دي درکول چې تاسو یې زرندې ته ویسئ اوړه پې باندې وکئ خپلو بچیو ته یې ورکئ دا یې د دې دپاره نه دي درکړي چې تاسو کوم تجارت پې باندې وکئ دا غنم د کابل بلواکه مزدور او بیواکه اداره 4.5 کیلو غنم د دې دپاره تاسو ته درکړي دي تر څو په کور کې قرنطین وخت هم په دې باندې تیر کړئ چې دا غنم یو حساب کوي چې 4.5 کیلو غنم څومره تعداد جوړیږي د غنمو تاسو پوهیږئ نه د کابل اداره ډیره هوښیاره ده 4.5 کیلو غنم د دې په خاطر درکړي دي چې تاسو په کور کې قرنطین یاستئ کور ته به دا غنم ویسئ ټول فامیل به هم ترې راتاو سي دا غنم حسابوئ چې دا څومره جوړیږي یو خو به قرنطین ورځې په کور کې ښې تېرې سي بل به دا معلومات دولت ته وسي چې 4.5 کیلو غنم تعداد څومره غنم کیږي چې هغه دوی ولیکي چې 4.5 کیلو غنمو نه دومره تعداد یا 20,000 یا 10,000 دانې غنم جوړیږي نو دنیا ته به ووایي چې وګوره موږ درته 4.5 کیلو غنم حساب کړل
د تا د بچو لپاره په دوبۍ کې اعلی تعلیم په ډالر او په یورو کېږي. د لندن برمنګم پوهنتون ته یې لیږې. د تا بچی په 18 کلنۍ کې برید جنرال وي. د تا خپل او خپلوان په لوړو پوستونو ګمارل کېږي. ته غصب او غلا کې تر ټولو مخکې چور او چپاول کې دا ملت تاسو په رسمیت پیژندلی یاستئ. خپرونې ته د موږ محترم قاري صاحب سعید خوستی راغی. السلام علیکم محترم قاري صاحب سعید خوستی. نن خپرونه د موږ د کورونا په مهلک مرض باندې ده. قاري صاحب محترم نه ده چې افغانستان بلکې ټوله نړۍ ته نه خوندي نه ده، خو په داسې حالت کې افغانستان ته دغه وبا راغلې ده چې یو خو فقر، جګړې، چور، چپاول، غصب او یو دوه سری حکومت د افغانانو حوصله نور پای ته رسولې ده. په داسې یو حالت کې دا وبا په افغانانو باندې راغلله چې هغوی د ورځنۍ چارو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې نه لري. ډېر پلاران مخکې له دې چې وبا افغانستان ته راشي له چوکونو او د مزدورۍ له ځایونو نه تش لاس بیرته کور ته تللي دي. د کابل حکومت ډېر یوه لویه کارنامه کړې ده چې د ستایلو ده او موږ باید بدرګه کو ویستایو. د هر کور په سر، البته دې ته فکر د غړي په سر نه ده، د هر کور په سر باندې 4.5 کیلو غنم ورکړي دي. قاري صاحب محترم دا غنم د څه دپاره دا خلک یې وخوري؟ که دا حساب کې چې تعداد معلوم سي 4.5 کیلو نه څومره غنم جوړیږي؟ مهرباني مایک مو خلاص کړئ. مبین صاحب محترم، تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. قاري صاحب غږ به نشته. زما غږ اوس شته؟ غږ ستونزه ما سره ده که وروره ته د ما غږ اورې؟ د قاري صاحب اواز خو نشته. مایک زما غږ شته؟ صاحب طالب صاحب سپین طالبه د ما اواز تا ته مایک د خلاص که. زما غږ څنګه ده؟ قاري صاحب د تا غږ زه نه لرم متاسفانه. ته اوس وغږېږه قاري صاحب. وشته مهرباني. غږ مې شته؟ هو غږ دې شته قاري صاحب. په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. تا ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. مبین صاحب موضوع خو ډېره جالبه موضوع ده او ډېره دردونکې موضوع ده. واقعا چې نن 2 ویډیوګانو زه خپله ډېر وځورولم. یوه خو هغه ویډیو چې هغه د کابل کې یو ډاکټر ده د یوسف اریوبي په نوم فکر کوم، هغه د کرونا د مریضۍ د وجې نه په شهادت رسېدلی ده. د هغې نه وروسته بیا د هغې بل ورور په شهادت رسېږي، یوه یې خور په شهادت رسېږي او اوس یې ټوله کورنۍ د خطر سره مخ ده. نو هغه ویډیو به شاید تاسو سره در سره وي، وروسته په لایف کې به یې تاسو اورېدونکو ته وښیئ. خو دغه دلته ستونزه، اساسي ستونزه څه ده؟ موږ تاسې راځئ چې د دې ستونزې په هغه ریښو باندې وغږېږو، راځئ د دې ستونزې عمق ته لاړ شو. دغه بدبختۍ، دا فساد، دا نن ورځ نه ده، د دې لومړۍ ورځ نه ده او دا به اخري ورځ هم نه وي. 19 کاله کېږي، 19 کاله چې کله امریکا خپل پلید قدمونه په دې خاوره ایښي دي او د ځان سره یې دغه انډیوالان راوستي دي. د اروپا او امریکا د هوټلونو نه یې راټول کړل، څه همدلته پټکیان وو، دغه لوچکانو لار وهونکي راټول کړل. دا چې د کومې ورځې نه په دې ملت مسلط کړي دي، له هماغې ورځې نه تر نن ورځې پورې د دغو پیښو تکرار دا ورځنۍ چاره ده. دا فساد، دا رشوت، دا غلا، دا ډاکا، د ولس تباهي، د ولس دربدري، د ولس چیغې او کریغې کوکارې، دا د نن ورځې خبره نه ده او نه به دا وروستی ځل وي. او په هر ځل وعدې کېږي، په هر ځل په کلکه ژمنې کېږي چې دا پیښه به نه تکرارېږي، د فساد مخه به نیول کېږي، رشوت به نه وي، فساد به نه وي، غله محکمه کوم. کله د شپې
په نمایشي ډول ووځي، په کوم ځای نه ورشي چې یاله دلته د فساد مخه نیولو دپاره ولسمشر وتلی و، د شپې په پلاني هسپتال نه چاپه وواله، پلاني روغتون باندې چاپه وواله، پلاني پوستان یې چاپه وواله، هلته خلک څوک یې برطرفه کړل، څوک یې ونیول. دا مکررې وعدې ولس ته ورکول دا د تشې ارمغان ده. راځئ چې د دې ستونزې په ریښو وغږیږو، راځئ چې په دې نن لایف کې د دې ستونزې په بنیاد وغږیږو. دا ستونزه د کوم ځای نه راپېښه ده او ولې د 19 کلونو په جریان کې دا ستونزه حل کیږي نه؟ دلته پروفیسر راغلو، د نړۍ دویم مفکر راغلو، ډاکټر راغلو، ژورنالیست راغلو، تکنوکرات راغلو، پروفیسر راغلو، هر قسم څومره پوهان د لویدیځ په یونیورسټیو او پوهنتونونو کې چې روزل شوي وو هغه وار په وار راغلل، دلته تجربه شول. یعنی داسې سړی پاتې نه شو په دې تیرو 19 کلونو کې چې هغې دلته خپل امتحان ور نه کړو. دا څومره لویدیځ چې موږ ته روزلي وو، څومره خلک چې لویدیځ موږ ته په خپلو پوهنتونونو په خپلو هغه کې روزلي وو، دا ټول راغلل. ډېره زیاته تمه پلانی راغی، هغه یو لوی مفکر ده، هغه د پلاني پوهنتون استاز ده، په پلاني پوهنتون کې د یو څېړنیز مرکز استاز ده. دا ډېر لوی پوهه سړی ده، دا ډېر وطن دوسته سړی ده. او دا خلک به بیا مخکې د دې نه چې واک ته ورسېږي په رسنیو کې به ناست وو، په رسنیو کې به دوی داسې تظاهر کولو، داسې ځان به ښودلو چې دی خو د دې وطن یوازینی ناجي ده، او که دی قدرت ته ورسېدو دا وطن به ګلې ګلزار شي، فساد به ختم شي، رشوت به ختم شي، دربدري به ختم شي، او دا هیواد به داسې جوړ شي لکه د اروپا او د اروپا یو هیواد. ولې هغه خلک ورسېدل واک ته، موږ عملاً ولیدل. دا خلک چې په رسنیو کې ناست وو، خلکو ته به یې چیلنجونه ورکول، په نورو به یې د فساد ټاپې والې، خپله به یې ځانونه سپین چرګان بلل. دا خلک هم واک ته ورسېدل، خو هر یوه یې په وار وار خپله دنده ادا کړه، د خپلې برخې فساد یې وکولو، د خپلې برخې رشوت یې وخوستو، د خپلې برخې دربدري د ملت ته ور واړوله. او څومره کار چې کړی د هغه د خپل ځان دپاره کړی ده، د خپل جیب دپاره یې کړی ده، د خپلو شخصي منفعتونو دپاره یې کړی ده. ملت ته یې څه نه دي کړي. ولې؟ ځکه په دې 19 کلونو کې بنیاد کوږ ایښودل شوی ده. دلته بنیاد چپه ده، بنیاد کوږ ده. کله چې د یو دیوال بنیاد کوږ وي، پاسه چې ته هر څومره بلډینګ پې جوړوې، هر څومره لویه ماڼۍ پې جوړوې، هغه لویږي، هغه کږه وي. دلته په 2000 لومړي کال کې بنیاد کوږ ایښودل شوی ده، او هر ځل چې کومه اداره راځي په هماغه کاږه بنیاد راځي، په هماغه کاږه بنیاد خښته ایښودل کېږي. همدا دلیل ده چې دلته فساد نه ورکېږي. ولس دربدره ده، د ولس دربدري په هماغه حال ده، او ورځ تر بلې به نور هم دربدره کېږي که چېرته د دې حالت غم ونه خوړل شي. هغه د دربدرۍ اصلي علت شی ده، هغه په دې هیواد کې دغه نجسه دیموکراسي او دغه چټل جمهوریت ده چې موږ ته بنیاد لویدیځ یخی ده، موږ ته بنیاد امریکایانو یخی ده، موږ ته بنیاد امریکایي سفیرانو یخی ده، موږ ته بنیاد امریکایي جنرالانو یخی ده. مبین صاحب موضوع ته بیا هم راځو، دلته سټوډیو کې ملګري رااخله، د هغوی نه پوښتنې رااخلئ. ډیره مننه. سپین طالب سلام علیکم، مهرباني وکړه د قاري صاحب نه کومه پوښتنه لري د دې وبا په باره کې او د تاسو په منطقې کې که کوم نوي معلومات یې هغه هم قاري صاحب سره شریک کړه. سپین طالب مایک د خلاص کړه، ورپسې په نوبات باندې ملګري راخلم. قاري صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبین صاحب ته او قاري صاحب محترم ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله. لکه څنګه چې قاري صاحب خبرې وکړې، ډېرې ښایستې خبرې وکړې. په تېرو 19 کلونو کې زموږ په افغانستان کې دا ناورین روان دی. حکومت کومې لاسته راوړنې لري؟
خو په هېڅ لاسته راوړنه باندې موږ نه خبر شو نه تر دا دمه پورې لري. او په تېره څو میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې تقریبا څو ټنه غنم ورک شوي دي چې دا اوس به تاسو په فیسبوک باندې دا پوسټونه او دا کیسې هر څه تاسو خپله لیدلي. نو البته چې په دې حکومت کې ټول هغه خلک دي چې هغه د خپل جیب غم اخیستی دي، د غریب غم د هیچا سره نشته. صحیح ده سپین طالب صاحب، ډېره مننه. قاري صاحب دغه یو بل کاس ده د سپین طالب نه همکار په نوم ورور ده، همکار سلام علیکم. وعلیکم السلام قاری صاحب، تاسو ته موبین صاحب ته او نورو ملګرو ته سلامونه او احترامات وایم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. قاری صاحب خوندوره موضوع هم ده، مننه له هر څه نه مو، خو کومه اوبه چې راغلې ده یا روانه ده په افغانستان کې مخکې له دې اوبه نه هم یعنی اوبه به ورته وایي، د جنګ ته به د اوبه نوم ورکړو، دا اوبه روانه وه او که دا خلاص ختمه هم سي دا کرونا به اوبه وروسته هم که دا جنګ وي دا هم یوه اوبه ده. زما په شخصي نظر دلته سوال دا پیدا کېږي قاري صاحب چې دغه اوبه کې خو د حکومت ډېرې کمزورتیاوې شته، یعنې مخکې له اوبه هم کمزورتیاوې حکومت ډېرې لرلې، په دې اوبه کې هم ډېرې ناغېړۍ او ډېر داسې څه لري چې هغه قابل د دې نه دي چې باید یو دولت یې وکړي. خو بیا هم په دې هر څه کې سوال دا شی پیدا کېږي چې د هر څه تر شا پورې لامل او وجه یوازې جنګ ده. صحیح ده قاري صاحب؟ اوس خلکو ته سوال دا شی پیدا کېږي چې دغه لامل خو یې جنګ ده، آیا دغه جنګ ته به کله د پای ټکی کېښول کېږي؟ موږ ته مهم د جنګ پای ده، نه د دې اوبه او د کرونا دا به ختمه شي، خدای مهربانه ده انشاءالله. لیکن مهم شی دا ده د جنګ ختمېدا خو یوازینۍ لار قاري صاحب محترم دغه د سره کېنستل او خبره سره کول، یو بل ته کینات مننه. کورما آباد سوال مو که جواب به قاري صاحب درک. صحیح ده همدرد ورور؟ سوال مو دغه سوال دغه د سوال ته راځم قاري صاحب محترم. سوال مې دغه د اوس خلکو ته دغه سوال ډېر پیدا کېږي چې دغه کومې خبرې چې راځي د سولې یا کېږي په دې کې د تاسې د طرف خبرې او دغه کوم غوښتنې چې دي دغه د حکومت د غوښتنو پرتله باندې یو څه سخت او ناممکنه دي. نو دلته سوال دغه پیدا کېږي چې اخر د دې جنګ د سولې د دې اخري لار به څه شي قاري صاحب؟ دغه مې سوال. ما ته خو د اواز را نغی وروره زه پوه نه شم. قاري صاحب دې سوال مو که فیصله هم په خپله وکړله وای د حکومت نه د تاسو شرایط سخته دي، نو آخر د دې مشکل حل به څه شی وي؟ کرونا اوبه دومره مهمه نه ده، موږ ته امنیت مهمه ده. نو دا په دې هم غریب نه ده خبر د امنیت په مخ کې خنډونه چا جوړ کړي دي؟ او بالکل. نو دغه ورور ته دې وویل شي چې رښتیا واقعیت دا دی چې کرونا یو وبا ده، خو د کرونا نه لویه وبا دا ده چې دا 19 کاله په دې ولس څه حالت روان ده. د 19 کالو نه پخوا 14 کاله د روسانو ملګرو په دې ملت چپه میچنې تاو کړې، د هغې نه وروسته بیا امریکایان راغلل، د امریکایانو ملګرو دا ملت داسې حالت ته ورسولو چې ملت یې وځپلو، د ملت هدیرې نور ډکې دي، د قبرونو دپاره نور ځایونه نشته، داسې حالت دی د ولس رسولی ده. خو یوه نکته مهمه دا ده چې د جنګ لامل څه شی ده. راځئ په دې وغږیږو چې جنګ اول چا د روسانو په وخت کې د جنګ لامل څه شی، اوس د جنګ لامل څه شی ده. د روسانو په وخت کې هم ساده خبره د روسي اشغالګر و، روسي یرغل و چې افغانان دې ته مجبور کړل چې وسله راواخلي. د امریکایانو په راتګ سره هم امریکایانو یرغل دې ته زمینه مساعده کړه چې افغانان دې حالت ته ورسېدل. که زموږ په هیواد کې دا پردی مداخلې نه وای، دا پردی مداخلې زموږ په هیواد کې د دې سبب دی چې دلته جنګ شروع ده، او یوازینۍ لارې دا ده چې دغه پردي لاسونه لنډ شي. زموږ په هیواد کې باید پردی سرتیری د توپ او ټانک سره نه وي، دلته باید خارجی د توپ او ټانک سره نه وي. افغانان خارجی نه برداشت کوي، خارجی د وسلې سره دلته په دې هیواد کې افغانان نه مني. افغانان دلته خارجی نه مني چې په هیواد کې ګرځي او د افغانانو په کورونو خېږي، افغانان نیسي، افغانان زندان ته وړي، افغانان وژني.
دا بل ورور جان ورور تاسو مایک خلاص کړئ. جان سلام علیکم، مایک د خلاص کا. اورې جان ښه دا جان نه چې لاندې ده دا څه نومېږي دی دا جان به زه لرې فضل سبحان اخندزاده ورور تاسو مایک خلاص کړئ. فضل سبحان اخندزاده سلام علیکم. السلام علیکم. بن صاحب تاسو ته سلامونه او قاری صاحب محترم ته سلامونه او د ټولو لیدونکو ته سلامونه. زه داسې کوم خاص پوښتنه نه لرم، صرف راغلم چې یو نظر وړاندې کوم او تاسو ډېره مننه وکړم. الله م ژوندي لره، الله دې نوره حوصله درکړي چې داسې لایفونه وکړئ، الله مو غوړوه. او د کرونا د وبا په دغه کې ما صرف یو نظر دی چې دوی خو هېڅکله نه کوم پلان لري نه کوم دغه لري. اوس نړۍ لګیا ده کرونا دپاره واکسینونه جوړوي، روغتونونه جوړوي، خلکو دپاره لکه اسانتیاوې برابروي. مفکر اوس لګیا دی د 4 کیلو غنمو پروژې مونږ ته وړاندې کړي دی. اوس لګیا دی 4 کیلو غنمو پروژې باندې مونږ ته کار کوي. وروره خیر هغه تبلیغات مو ورپسې کوه 4.5 کیلو دي. 4.5 کیلو نو الله دې بس ورحمېږي او الله دې دنه مونږ خلاص کړي. نو زه داسې کوم خاص پوښتنه نه لرم، صرف دغونه یو وړوکی نظر مې و. تاسو دې الله ژوندي لري، الله مو غوړوه، قاري صاحب الله م تل خوشحاله لره، مونږ در باندې ویاړو او الله دې نوره حوصله درکړي چې همدغسې لایفونه وکړئ. الله م تل کامیاب لره. سره دې ډېره مننه وروره، خیر اوسې، کور مو آباد. ښه قاري صاحب جان د تا مایک خلاص که کنه بیا به دې قطع کړم وروره. د دلته څه شی کې مونږ سره کرا ناست دی. جان یې نه اوري، بس کراوي د سوی ده. ښه دغه بل معصوم افغان ورور تاسو مایک خلاص کړئ. مایک دې خلاص که. السلام علیکم قاری صاحب، مبین صاحب تا ته او قاری صاحب خوستی صاحب تا ته سلام پېښ کوم. ما خو ډېرې هغه وکړې مبین صاحب، زه سټوډیو نه کته کولم. مبین صاحب ما به ډېرې هسې کولې، دا مې د بلې اډې نه تا ته هغه وکړه چې راوا مې خلي صرف یو دوه خبرې ورسره وکړم. والله ډېر خوشحاله شوم چې تا په سټوډیو کې راواخېستم. دومره ډېر مې بلاک کړي و، پرون مې ټول راخوسې کړل. نن جوړ خیرات مهرباني وکړه د وبا باره کې د سم قاری صاحب. زه ما سوال به لږ مختلف وي که نه قاری صاحب، زه خپله په اروپا کې پاتې کېږم. نو تاسو دا څه نومېږي چې تاسو سټوډیو دغه پوره شي، لایف ټایم پوره شي، نو زه دې خاص همدې په تمه ناست یم چې د قاری صاحب د لایف واورم. لایف سر نه چې شروع شي اخره پورې زه تاسو لایف ګورم. نو قاری صاحب تاسو دا یو هغه کوئ د سوسیال خپاره. نو دې اروپا کې خو داسې خلک دي قاری صاحب چې تاسو سره دومره مینه احترام لري په ایمان چې تاسو ورته ووایئ که نه د خان یوسف غوندې مردګان چې کوم شو که نه والله قاری صاحب چې تاسو مونږ ته امر وکړي، په خدای مې دی چې په هر ځای کې دا والله چې اوس مې ورسېږي قاری صاحب، تاسو مونږ ته څنګه ووایئ چې دا مونږ مردار کړو، دومره داسې د مدرسو مخالف کوي. امیر المؤمنین محمد مولا عمر صاحب هغه کوي مخالف ته دا قاری صاحب. نو زه دا وایم چې دې اروپا کې اوس چې ښه خلک پراته دي، تاسو د سرخرۍ دي کې خو مونږ هم بې راځو که نه مونږ خپله تاسو پکې نه راځئ. ګوره تاسو پکې نه راځئ. معصوم افغان صاحب دغه موضوع څو وارې مونږ واضحه کړې ده. دا خو ګورې مشخص هغه خلک دي چې هغه د ارګ نه تنخواه خوري او د همدې تبلیغاتو لپاره ګمارل شوي دي. هغوی مشخص معاش لري او هلته په همدې کیس په دې شیانو یې ځانونه هلته رسولي دي او هلته په دغې غواړي چې پناه واخلي. دغه هغه افغانان چې هغه ستاسو په څېر افغانان یا نور ډېر په زرګونه افغانان اروپا او امریکا یا دې نورو هیوادونو ته تللي دي چې هغوی د خپلې غریبۍ مزدورۍ دپاره تللي دي، هغوی خپله نفقه ګټي خپلو اولادونو ته. هغه قطعا په دې خبرو مراد نه دي. او دغه خلک چې دي ځینې کسان هغه کوشش کوي چې زموږ د اروپا کې د موږ میشتو افغانانو ذهنیتونه خراب کړي، د هغوی احساسات په دې خبرو مجروح کړي. او هر سړی ځان پیژني. هغه خلک چې دغه عمل کوي هغه خپله ځانونه پیژني. تاسې قطعا په دې خبرو مراد نه یې. په دې خبرو مراد هغه خلک دي چې هغه د ارګ معاش خوري او د همدې معاش په بدل کې په رسنیو کې لګیا دي د افغانانو د مسلمانانو مقدساتو ته توهین کوي، هغوی ته کنځل کوي، سپکې سپورې وایي. د دوی ټوله ورځ لایف په همدې خبرو ډک دی. تاسې د دوی لایفونو ته ورشئ، د منطق بوی به د دوی سره ونه وینئ، د استدلال بوی به د دوی سره ونه وینئ. اوس آخر دې حال ته رسېدلي دي چې اوس د ملي امنیت نه غوښتنې کوي چې ولې پلانی نه نیسئ، ولې پلانی نه نیسئ، ولې د پلاني آی پي ادرس نه معلوموئ، ولې پلانی نه نیسئ. نو د خدای ظالمانو خدا خو د استدلال او د منطق ځای ده.
تاسې ته استدلال او منطق در ختم شو، اوس اخري خبره دې ته راغله چې ولې دا خلک نیسئ نه. نو دا یو بل سوال لرم کاري صاحب. کاري صاحب زه خو وایم چې مبین صاحب خو ډېر غټ شخصیت ده که نه، چې زه وایم چې ویلي عام عادي کس مونږ غوندې کس ته راځي چې دې خلکو ته د خان یوسف غوندې خلکو ته جواب ورکړي، نو کاري صاحب په خولې باندې دا خبرې بدې لګېږي. باید چې مونږ یو عادي کس ته راځي چې دې ته جوابونه ورکړو. اصلا نوم خو د چا بیخي مه اخله. معصوم افغان صاحب مونږ التزام دا کړی دی دلته قاري صاحب محترم، قاري صاحب محترم، قاري صاحب دا وګوره سټوډیو ته کاس راغلی ده، دغه نوم ده وګوره. دا حالت دا د دوی اخلاق خیر. دلته قاري صاحب په سټوډیو کې ډېر داسې کسان دي لکه دا خبره والله ماته شرم ښکاري، خو نه به یې کوم رکه چې لاندې راځي ډېر عجیبه کیفیت یي، خو بس دوی د الله پوی کې او تاسو هغه خلک د موږ ټارګټ دی لاله چې څوک مدرسو مقدساتو ته توهین کوي. بار بار درته وایم هغه خلک مونږ نه پرېږدو، هغه ته به وایو تر هغو پورې چې له د خپل عمل نه نه شاته سوي، او انشاءالله هغوی مات دي، هغوی ختم دي. زیری در کوم چې په لاند وخت کې دوی د ملي امنیت ته تقاضا کوي قاري صاحب په داسې حالت کې چې هغوی غریبان ځان نسي ساتلی، هغوی روزانه په کابل کې د هدفي وژنو قربانیان دي، هغوی به د موږ څه ملي امنیت بیچارهګان چې دي هغوی ځان به وځه کومه خلک زه تاسو صرف یو هغه وکم کاري صاحب ته چې کومې خبرې کوي تاسو سره خور ولا په حق ورته کوي، څه کومه خبره ورته کوي په حق ورته کوي. ځکه سم خو دې ته ایران مکنه کاري صاحب موږ باغی دنیا کې څه جواب ورکوو الله تعالی ته وبښ کیږو. کاري صاحب چې زه دلته راسم بوس تاسو غونې خلک دلته موږ ورته دې خلکو د سپکړې دي چې طالبان داسې طالبان هغسې د دروغو په خاطر به دو اسناد واخلېدو د اسنادو په خاطر به هغه کیسه کې دروغ نشه د څومره ګټې یا خو ټول ارامه ده. کاري صاحب نن خو نن سبا خو ټول د یورپ کې څومره دي ارام خوري ټول. کاري صاحب دغه طالبان دغسې خلک ورته سپک کړه قسم په خدای چې زه ولا حیران یم طالبان داسې او طالبان هغسې هغه ځانونه پرې بمونه تړي موږ ته وطن ګټي. معصوم افغان صاحب ګورئ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه خلک چې اروپا ته تللي دي د موږ افغانان هغې افغانانو ته د هغې خلکو حالت معلوم ده چې کوم حالت کومو خلکو هلته د ځان دپاره کیس جوړ کړی ده او کیس یې په کوم شکل جوړ کړی ده او څه په څه طریقه یې جوړ کړی ده. یعنې دوی غواړي چې اسلام دلته بدنام کړي، د افغانانو مذهب او دین بدنام کړي، او دوی داسې هلته یو د اسلام داسې معرفي کړي چې موږ خو د اسلام نه راتښتېدلي یو، موږ خو د طالب نه راتښتېدلي یو، موږ خو د طالب د وحشت او د ظلم نه راتښتېدلي یو. زموږ د ټول اروپا میشتې افغانان د موږ هدف قطعا نه ده. په اروپا کې موږ ډېر ښه په وطن او په اسلام مین افغانان لرو، قطعا هغوی هدف د موږ نه دي، هغوی د موږ ورونه دي، د موږ سره رابطه کې دي، د موږ سره همکاري لري، د موږ سره کومک لري، ستاسې په څېر خلک دي. ولې په دې کې داسې خلک هم شته چې هغوی د اسلام د بدنامۍ سبب شول، هغوی د مسلمانان یې هلته بدنام کړي دي، اسلام یې بدنام کړی ده. هغوی سوله هم ځکه نه غواړي چې که چېرته سبا ته سوله کېږي نو دی چې طالب سره سوله کېږي، طالب د هېواد ته راځي، طالب د تور لیست نه وځي، طالب په نړۍ کې اوس ترهګر نه ده، طالب ګواښ نه ده، نو طبیعي خبره ده چې د کیس هم دا ده چې ما ته طالب ګواښ ما طالب نه پرېږدي. صاحب ډېره یو مهمه ویډیو ده د افغانانو مسؤلیت دی موږ د چې د دوی حق ادا کړو تر څو جامعې ته حقایق وړاندې کړو. یو ویډیو اوس یو چا رالیږلې ده، غواړم تاسو سره شریکه کړم، ټول په غور ورته وګورئ. دا د افغانانو حالت ده په افغانستان کې د کابل د دوه سره مزدوري ادارې. السلام علیکم ګران دوستانو ملګرو، د ایوب سپینرار شرکت معاون یم، خدای دې وبخښي، زما ورور فضل رحمان زرزی د ایوب سپینرار شرکت رئیس وم او زه معاون یم د ډاکټر یوسف خان ایوبي د فامیل څخه یم، د بهترین ایوبي د فامیل څخه یم. ګران دوستانو یو د زړه درد در سره شریکوم، فقط 3 دقیقې مو وخت نیسم، زیات نه، 3 دقیقې مو وخت نیسم، زیات نه. خپل وطن په حالاتو باندې کې سره غږېږم. تقریبا 11 ورځې مخکې ما مشهور ډاکټر یوسف خان ایوبي کورونا نیولی و، په دې مرض ګرفتاره شو. معاینه خانې ته لاړو، په معاینه خانې کې کوم مریض ورته راغلی دی، هغه مریض په دې نجس مرض باندې
لږه شی و او ځای ونیولو، یو 2 ورځې بعد یې ما ورور ونیولو، یاره فامیل یې ونیولو. کله چې یو 3-5 ورځې بعد لاړل افغان جاپان شفاخانې ته، ورته چې موږ زنګ درته وکړه چېرته تا دغه مرض و، دغه مرض و، موږ انشاءالله بیا احوال درکوو. چې خلک ورشله 1 ورځ 2 ورځې 1.5 هفته ورشله، 1.5 هفته ورشله. په 1.5 هفتې په طول کې زما فامیل یې ونیولو، ما د ورور فضل الرحمن چې هغه د رئیس شرکت هغه یې ونیولو، بهترین پکتیوال هغه یې ونیولو، یو بل ورور مې د ډګروال کمال خان هغه فامیل یې ونیولو. بالاخره 40 نفره یو، 40 نفره په یو فامیل کې اوسېږو، په یو کور کې ټول کې اوسېږو. دلته ټول یې ورسره نه ونیولو. چې کله موږ شفاخانې ته مراجعه وکړه چې ګورو ډاکټر یوسف خان او لورې مریم په نتیجه مثبته ورغلو، چې وروره د پلیاز دی خدای پلیاز دی، تا ته خو 10 ورځې مخکې راغلي وو، نو تا چې کله چې مثبت وو تا ولې زنګ نه راته ورغلو چې تاسې ځانونه بېل کړو، موږ خو تباه کړو که نه. خو خیر په هر صورت کله چې هغه شلو شفاخانې ته لاړو چې ځانونه بستر کړو، ډاکټر یوسف خان عربي خدای بخښلی هم راسره وو، ورور مې فضل الرحمن عربي هم راسره وو، زه هم ومه، پکتیاوال صاحب هم راسره وو، بل ورور مې د هغه هم راسره وو، ټول لاړو. موږ شفاخانې یو بالکن کې کېناستو، عسکر راته وویل چې تاسې دلته کېنه، دغه ډاکټر صاحب بار شو دلته ځای نسته هغه کې. موږ دې خوا ته کېناستلو چې یو 2 دقیقې بعد ګورو چې ډاکټر یوسف خان عربي راته ملولی دی ډاکټرانو په دې لعنت یې وایي په دې هغه افغان کورنر افغان جاپان شفاخانې کې په 3 نفر 4 نفر ډاکټران نیولي، بېشار د رمشې غاښ یې ورته مات کړو. دا شفاخانه دی، دا انسانیت دی، دا شرافت دی. بېرته راغلو چې بېرته راغلو مې ژوندي وو هغه کې، خور مې د خدای وبخښي هغه وفات شوله، بیا ډاکټر یوسف خان عربي وفات شو، بیا ملي تاجر وو، ورور مې وو هغه وفات شو، هغه ټول وفات شول. بس موږ هم زه پکتیاوال څخه پاتې یو. که خدای پاک چېرته ژوند راکړو نو بیا به خیر، بیا به دې وطن آب هوا هر څه د خدای پاک په ما باندې حرام وګرځولی کي، ولې چې دا زما وطن دی، وطن په دې وطن کې وروره 9 کیلومتره کې ماته په اوزه پرته دی. ورونه دا تاسو مسؤلیت ده چې د دې غږ تر ټولو نړۍ پورې ورسوئ. په موږ غله حاکمان دي، یو کس راته رانه و، وزارت صحت تامین امبولانس دا د تاسو مسؤلیت ده وروره. بېرته لاړل، سبا دا ورځ په موږ او تاسو راتلونکې ده. شفاخانې ته هلته وشانه چملو په افغان جاپان شفاخانې کې چور دی چې څنګه چې ورشي ورننوځي هغه دي کې بستر دي کې هېڅ شی هم نشته دی. شپې 10 بجې وې، ډاکټر یوسف لور زه خپله هم بستر په بیماره وم، نفسه لنډي ورته پیدا شوله، نفس تنګي ورته پیدا شوله. ویډیو شیر کوئ ملګرو، دا تاسو مسؤلیت ده چې غله چارواکي خاین چارواکي نړۍ ته دیموکراتان د غار فل برایټان دا نړۍ ته معرفي کړئ. دوی د موږ په ولس رحم نه کوي. د پکتیا ولس غږ درځي. ډاکټر رالو کوټه نه پیدا کېده، کوټه چې راته پیدا شوله بیا په 1.5 ساعت کې بیا اکسیجن نه و، اکسیجن راته نه راوړلو، هغه ځای نه بېرته راواچولو، یو شفاخانې ته مې راوړله، شفاخانې کور آباد، لږ اکسیجن همالته ورکړو مزار لمان سړک باندې، خو لږه خش له لامې وسله. مطلب مې دا شی و چې موږ خپل هم دې وطن ته خدمت کړی دی، داسې هم په دې وطن کې ویله دی. ما هغه شرکت دی چې په میلیونها افغانۍ واردات یې کړي دي، ما هغه شرکت دی چې په میلیونها افغانۍ ټکس او مالیه مې ورکړی دی چې نن د ما پوښتنه نه کېږي. دا یو تجار ده، ملي تجار ده. الله اکبر. انشاءالله پوښتنه څوک نه کوي. 4 نفره فامیل مې ده، ملګرو د دې سلګۍ معمولي مه ګڼئ، د دې سلګۍ عرش لړزوي. په موږ غله حاکمان کړي، پولیس هم رانه تښتي، اردو هم رانه تښتي، ډاکټر هم الله په میدان په دې وطن کې پراته یو. څوک دې موږ کور ته رانغلل. زما ورور بهترین پکتیوال یې ویدو کړی، ویدو نه وروسته یو 2-3 نفره دلته 4 نفره خلک را پوښتنه چې ستورګاف ستورګاف نیس، ما ټول جیران ورته وکړم، ولاړ هغه بېرته بیا شفاخانې ته ووتلو، بیا راغلو، بیا چې راغلو بیا ما خبره وایي چې شم نه وو. ورو په دې وطن کې ټول قله دي، په دې وطن کې انسانیت نشته، په دې وطن کې شرافت نشته، په دې وطن کې
څه د خدای نشته دی یو ګولی څوک نه درکوي یو ګولی څوک نه درکوي لاره بنده ده بله ورځ مریضان مې ډېر زیات خراب شول خپله په موټر کې کېناستم دا مکوریانو ته چې ورسېدم هغه کمزاره پولیس راته کوي چې او بې ناموس او بې وجدان او مردګه او برل او بې ناموس چلو باره مې ورته وایي چې وروره فامیل مې تباه شو په لیاد خدای ټول ابزه خرابه دی اکسیجن مې خلاص شوی دی خلکو ته مرزانو ته اکسیجن راوړم 2-3 کنداغې ولم ولې په دې ظلم الله اکبر الله اکبر یا الله د افغانانو په حال ته رحم وکړي خدای دا غله چارواکي له موږ نه واخلي ما فامیل دې حالت ته نه رسېدلو ګوښې یوازې پرېښوي ټول حکومت دا یو ملي تجار ده هېڅ خدمت یې راسره نه دی کړی که چېرته ژوندی پاتې شلم که چېرته ژوندی پاتې شلم الله دې عمر درکړي نو دې وطن ها بدل هوا په مخ باندې حرام کې او که چېرته مړ شلم نو خدای پاک ته په کوکو ژاړم خدای پاک الله اکبر الله اکبر خدای په دې دنیا کې تا نه حساب غواړم دې ګدارانو چې نن د چوکۍ په کرسۍ په ګدۍ ناست دي امرین ډوزي دي وزیران دي امرین دي نور دي انصاف دې تا نه غواړم په دنیا کې ماته هېڅ چا انصاف نه دی راکړی نه یې ما فامیل ته چا انصاف ورکړی دی نه ما ته چا انصاف راکړی دی ولې بالاخره دې ملک ته خو زه خدمت کوم ملها افغانۍ ساته کال مالیه در کوم په ملها افغانۍ زه واردات صادرات لرم ولې آخر دومره بې قدره انسان شلم چې نه دې ما پوښتنه دې ونه کړه خیر نور دې هېڅ څه دې نه وکړي هېڅ څه په دې نه وکړي ما د روغ انسانانو او بیمار انسانانو په دې ځای کې کارندین کړي وو 2 نفره یې په کور کې پرېښودل کور د ټولو ته به دواپاشي کړی وو لاره یې ټوله باندې بندې کړي دي په بیرون وځي پولیسانو ټول ته قبضه کوي بس دا و خدای تعالی اشرف غني ډاکټر عبدالله دغه نوره په ورځ ماشر کې به تاسې ګریوانه زما په لاس وي الله مه وایه په ورځ د محشر کې به داسې درته نیسي داسې 2 نفره بلایان ورته 2 ماښامه راځي چې نن 14مه ورځ دا وګوره دا ماته راوړي دغه کې هم دوایي او په دې کې هم دوایي په دې کې هم به دوایي په دې کې لیمو یې دا مې تر اوسه پورې نه دی راخوړلی 2 نفره په ماښام کې ماته راځي موږ ته وایي چې موږ د خاک جبار اسلامي امارت مجاهدین تا سره ډېر ظلم شوی دا وکړه انشاءالله ښه کېږو 2 دقیقې په بل لکه ما سره درېږي دې دوا سره مې لږ غونته شوی راحتي راغلی امام ورسره راغله بختیاور صاحب هم ورسره راغله ټول هم ورسره راغله اسلامي امارت ما ته خاک جبار نه راځي الله اکبر الله اکبر کله زما خان ته توان راوړي بې ناموسه بې وجدانه اشرف غني بې وجدانه ډاکټر عبدالله بې وجدانه زما یم په قدرت په ګټه یې چې ناست وي 2 نفر طالبان ما ته راځي د خاکي جبار نه دلته وشي تاسو سره ظلم کېږي خیر دا وخوري انشاءالله دې سره خدای پاک په تاسو ته اجر درکړي ثواب درکړي انشاءالله جوړېږي ډېر خلک دې سره جوړ شوي دي د ماته په 9 کیلومتره کې د جمهوري پرته د 2 کیلومتره کې 9 کیلومتره کې افزر راته پرته ده یو نفر مې غږ نه کوي خدای مو هلاک کا خدای مو تباه کا خدای مو هلاک کا وبرسته باشه کې تاسو ګریوان الله اکبر ما بلاسوي د خپل الله اکبر یتیمانو ټول زره سبز تاسو نه وره نورم په خدای سپارم الله اکبر نورم په خدای سپارم خیر ورځ ولکم ما بخښه الله اکبر د افغانستان اسلامي امارت تا ته سلام د تا عسکرو ته سلام چې له خاک جبار نه د تا په نس وږي مجاهدین زید یو مریض پوښتنه کوي د غله چارواکو نه نور خلاص کا یا الله خپل په غضب اخته کم دغه کورونا په دوی راوله چې یو ملي تجار داسې یو څوک زه به دا بیرغ نه ښکلومې تاسو په خپله واورېدل په میلیونونو افغانۍ ټاکس یې ورکړی ده له خاکي جبار نه 2 په نس وږي مجاهدین ورځي دي ده ته دوا وروړي دی په خپله خوله وایي چې ما ته سکون پرې راغلی ده ای د ارګ غله چارواکو ای فاحشو بې ناموسانو ای د غرب لنډغرو تاسو نور زموږ نه یاست په کار
د دې ملت ته یو دانه ګولۍ نسئ ورکولی. دغه کرونا تاسو راوستې ده، دا د غرب لنډغرو راوستې ده، دا هغه چا راوستې چې په امریکا کې عیش او عشرت کوه، دا د تاسو بچی راوستې ده. الله مو په خپل قهر اخته که. د اسلامي امارت مجاهدینو مشرانو درخواست درته کوم دا بیماري جدي ونیسئ، د دغه ورور په درد باندې ودردېږئ، ټولو افغانانو ته ورسئ. که نور هم هېڅ له وسه نه کېږي یو پوښتنه یې وکئ. دا غله چارواکي غاصبین د غرب لنډغر د دیموکراسۍ علمبرداران د موږ د هېوادوالو ذلقدن د دوی ننداره کوي. ټوله کورنۍ یې په وبا باندې اخته سوې ده. دوی قرنطین کړي سي تر څو هلته هلاک سي. الله مو بچي همداسې هلاک که. په غرب کې د تاسو بچي په همدې بیمارۍ اخته سي. دا خو د تاسو مرض و. دا یو ملي تجارو د په میلیونونو افغانۍ ټاکس ورکړی ده. بالاخره نتیجه دا سوه چې خلک پولیس د کابل ادارې د ناموس کنځلې ورته کوي. ولې؟ ورشئ د نورو ملکونو نه یې زده کوئ. ورسئ یو متعصب سړی، یو خاین سړی، یو د افغانانو قاتل سړی هم د صحت عامې وزیر ټاکلی ده. ورشه چې هغه خپل قوم ته د کرونا په باره کې څومره خدمت کړی ده. ولې د ما پښتون افغان ورور په دې مرض باندې اخته ده. د صحت عامې وزیره ته د عیش او عشرت لپاره دلته راغلی. دا خاینان، دا سکشویان چې په یوه اداره باندې نه پوهېږي. الله مو په خپل قهر اخته که. دغه کلمې لاندې ژوند کول موږ غواړو. موږ اسلامي امارت غواړو. موږ د افغانستان سوچه مجاهدین غواړو. لبیک ورته وایو. ملت ستاسو راتلو ته انتظار ده. په بستر ناروغان تاسو ته دعا کوي. دا مریض وایي زه به الله ته شکایت کومه، که زه مړ سوم زه به رب جلجلال ته وایمه چې د ما درد ته څوک نه دي راغلي. دا ورځ سبا په ما او تا روان دی افغان وروره. دا مریض به رب ذوالجلال ته شکایت کوي، وایي به چې بې درده افغانان مسلمانانو د ما ننداره کوله، د ما بچي مړه کېدل. دومره وحشت. د کابل مزدوري ادارې، د کابل بېواکه او بلواکه ادارې، الله مو په غضب د خدای اخته که. 2 کسه مجاهدین له خاک جبار نه د دې ورور ته ځې، د دې کلمې سوري لاندې ژوند غواړو. تر دې که قسم مې دې په خدای وي چې دا یو لاس مې قطع سي، دا بیرغ په دې بل لاس کې نیسم